د ټولو ناول خو داسې خبره ده که نه چې زه د یو سیاسي پارټۍ یا د یو سیاسي تنظیم یا د یو سیاسي ګوند سپورټ نه کومه، خو باید د هغه چا سپورټ ضرور کومه که نه چې کم د امن لپاره ولاړي، کم د قام دپاره ولاړي، او کم د دې ملک دپاره او کم د دې وطن دپاره ولاړي، نو د هغې خلکو سپورټ به خامخا کومه. دا خبره مې ځکه وکړه که نه چې نننی بلاګ چې دی که نه نو هغه په هغې کې به سیاسي خبرې مخې ته راځي، سیاسي خلک په مخې ته راځي، نو په دې وجه باندې مې د هغې نه مخکې دا خبره تاسو ته وکړه چې ګورې سیاسي نه یم، د سیاسي خلکو سپورټ نه کومه. السلام علیکم، امید دی چې روغ جوړ به یې، ټیک ټاک به یې او د ژوند په مزو کې به یې ښه به یې. نن په یو نوي ولاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. کله د ژمي نه موسم شروع شي که نه نو بیا داسې د خولې نه دوړې خیږي، لکه مطلب ساړه شو، په ډېر زیات ساړه شوي نن سبا. بارونه بروز باران هم شوی و، د هغوی نه یې داسې وي سهار وختي دی لا غرمنې دې راحتلې. خپل بلاګ مې سټارټ کوم. زما نه چې کله یو ورځ بلاګ لیټ شي که نه نو بیا تقریبا زما نه لکه 2-3 ورځې لیټ وي، ځکه چې بس بیا زما ډاډي نه لګي. نو 2-3 ورځې رانه بلاګ پاتې شو، د هغې بخښنه غواړم. نن بلاګ مې شروع کو، وایي نن ډېر زیات د وخته پاڅېدلی یم. ټول ناول خو به داسې کاري که نه چې ځم به مردان ته، هلته مې کزن دی راغی سره ایډمیشن څه مسله ده، نو هغې کې به ځم مردان ته. نو ستاسو سره به خبرې اترې کوم، ګپ شپ هم لګوم. چېرته به ځای نه زموږ سره به یې زو روانګي کوو. زما دا ورور چې دی پرون د یونیورسټۍ نه راغلی، نن بیا ځي. لکه دا دې ته اریان یم ستاسو دې کار پورې یو څادر په سر کړی دی، ساړه ډېر دي. روانګي کوو لکه ته چېرته ځې؟ باچا زه ځم سکول ته. تا چابي راوستې موټر سایکل دی؟ ښه نو بس مونږ خپله روانګي وکړه او مردان کې میلاویږو، چېرته د ځای نه. نو دا مهال مونږ راورسېدو آخرکار یونیورسټۍ ته، او دا مهال زه یم د عبدالولیحان یونیورسټۍ په کوم ډپارټمنټ دی دا؟ مایکروبایولوژي ډپارټمنټ کې. وایي دومره د وخته راورسېدو که نه چې لا اپس کولاو شوی هم نه، خو زما د ورور دومره تادي جوړه کړې وه چې نه ځو او ناوخته شو. دغه چل دی اوس هسې ناست شو. نو بس ناست شو، ایډمیشن اپس لا نه دی کولاو شوی، دی چې کولاو شي بس بیا د دې انټرویو ده هغه به وکړو او بیا به ځو کور ته. تاسو ته عبدالولیحان یونیورسټۍ ښایم چېرته ځای ما. حمید دا کوم ډپارټمنټ دی را پورې و؟ نه فارمیسي ده. او دا کوم ډپارټمنټ دی؟ دغه ایبیل. او را پورې مخامخ و؟ دا ایبیل دی نه، دی دا هغه دی لایبرري ده. نه را پورې مخامخي دا ایبیل. دا لایبرري ده. مونږ چې به ایډمیشن یې کولې ځان له به یوازې راتلو، ټول کار به م په سر و. اوس خو یار د دې مزې دي، سارو سر راغلی ما دا ټایم شو، کله یو ډپارټمنټ ته منډې، کله بل ځای ته منډې، کله بل ځای ته منډې، ړی راله ستړی کو. بس بهی کار ختم شو، اوس چې دی نو ورور مې کلاس ته تللی دی، چې هغه کلاس ختم شي که نه نو بس بیا به سیده ځو کور به میلاویږو. ګورو اول که نه هغه ته سب انتظار کوو. نو واپس راورسېدو خیره سره. هلته مې زیات بلاګ نه دی کړی، بس کارونه زیات نو بلاګ ته نه یم وزګار شوی. واپس رالو، اوس داسې خبره ده که نه چې زمونږ په بازار کې امن احتجاج دی، نو ما یې زه به نن ځان هغې له رسومه، نو اوس ځم هغې له، تاسو هم بوځم، تاسو ته هم ښیم راځئ چې ځو. نورې خبرې اترې وروستو کوو. تاسو ته به پته وي که نه چې په سوات او بونیر او وغیره دې علاقو کې بیا هغه دهشتګرد راغلي دي او بیا هغه حالات جوړول غواړي. نو په هغې باره کې چې وګڼه نن امن احتجاج و، بل ورځ سوات کې مو او بونیر کې بل ورځ مو، خو هغې له زه نه ومتلې. نو ما وی چې نن به خامخا ځمه لکه او دا خپل حق چې دی که نه دا به ادا کومه.
او بای په کار هم ده که نه چې داسې احتجاجونه وشي د دهشتګردۍ خلافو، ځکه چې زمونږ په دې خاوره باندې زمونږ په دې وطن باندې ډېر بد وخت تیر شوی دی. نو مطلب هېڅوک هم نه غواړي چې بیا هغه شانتې وخت راشي چې مطلب خلک خپلې کړې واخلي او مطلب بل ځای ته ځي که نه، ځکه چې ډېر زیات ګران کار دی. نو د دې لپاره ما هم نن په دې امن احتجاج کې خپل حصه چې رنګ نه خپل حق چې دی که نه هغه ادا کړو. نو بهي زه هم لاړم، خو ما ته پته نه وه چې احتجاج به دومره اوږد شي او زما ولاګ او هر څه به زما نه پاتې شي. څه خو داسې هم ستړی وم، مردان ته تللی وم چې رالم نو ډېر زیات ستړی وم، په سر مې دړ خو بس ځان مې ورساو. نو بهي داسې چل را سره وشو چې لکه هلته روډ مکمل بند و. بس ما یې زه لږ ساعت ایسارېږم، بس ځم کور ته بلاګ به وکړم او ګپ شپ به ستاسو سره ولګوم. خو روډ بند و نو د موټر سایکل د رایستو لار پکې نه وه. بس نو په دې وجه باندې دا تاسو وینئ مطلب تیاره لګېدلې بالکل ماوستن دی، ماوستن راورسېدم لکه. نو خپل نننی ولاګ چې دی که نه هغه په دې ځای باندې ختموم. زمونږ نننی ولاګ چې نو هغه دومره امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب هر څه چې که نه هغه ټول ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.